چې رسول الله مبارک په غشي د خپل تیرکش نه راغشتل او سعد ابن ابي وقاص ته وی الا غشیولا ارمی یا سعد غشیولا یا سعد فداک ابي و امي اوهو د دوالو جهانو مبارک سردار حضرت سعد ابن ابي وقاص ته وی غشیولا ور رسول الله مبارک دې خبره تعلق سوچ کړئ پتا دې زما مور او پلا قربان رسول الله مبارک وته وی پتا دې زما مور او پلا قربان دا د احد د جهاد باره کې چې کوم آیاتونه دي په هغې کې نن دا یو آیت دی غزوه احد دا د اسلام دویم نمبر جهاد او د دې پس منظر ما مخکې مختصر بیان کړیو چې رسول الله مبارک په مورچو کې کسان کینولو یو څو کسان بیا په جبل الرمات باندې کینول د عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی عنه په سربراهۍ کې او هغه ټول نصایح او نصیحتونه او پلانینګونه ورته بیان کړل خو بهر کې هغوی اجتهادي غلطي وشو هغوی راکوشو جنگ مسلمانانو ګټلیو او د دقې معمولی شان غلطه اجتهادي د وجه صحابو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډیر لوی تکلیف او ډیر لوی ازمایش را ورسېده او تاسو ته مو ویلو چې اکابر صحابه شهیدان شو او یا کسان اکابر صحابه او په دغه دوران کې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ابن قیمه علیه اللعنت په سر باندې گزارونه وکړل نبی علیہ السلام جنگی ټوپې چولې وه د هغې یو کړی راغلی د رسول الله مبارک په تندي کې لاړ او دا مخامخ دوه غاښونه هم شهیدان شو دغه دوران کې یو صحابي و چې د هغه نوم مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه او دا د نبی علیہ السلام همشکل و څه ښکلې بنده به یار دا رسول الله مبارک همشکل و مصعب ابن عمیر په دغه دوران کې شهید شو چې څنګه هغه شهید شو نو بعضې کافران وی جوړې دا موږ رسول الله مبارک شهید کړ او بل روایت کې دا راځي چې نه باقاعده شیطان اوازونه وکړل چې الا ان محمد قد قتل اعلان وره رسول الله مبارک نعوذ بالله وفات شهید مر شو د مسلمانانو باندې صحابه باندې د دینه مخکې ازمایش دا راغی چې دی خوا او یا کسا اکابر صحابه شهیدان دي دی خوا د رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات ډیره لویه صدمه وه نو لږه شان کم همتی مسلمانانو کې راغه او بعض صحابه رستو شو او دی آواز ډیر نقصان شروع کړ خو بهر کې هر قسمه خلک په دغه وخت کې یو صحابي دی د هغه نوم دی انس ابن نضر رضی الله تعالی عنه هغه چې د خلکو دا خبره اوري د خلکو ته وی د رسول الله مبارک ډیر لوی شان دی ډیر لوی مقام دی خو هغه وفات شو نو موږ به دین پریږدو موږ به اسلام پریږدو موږ به د رسول الله میشن پریږدو ټیک ته په رسول الله مبارک په مرګ راځي خو په الله خو مرګ نه راځي که نه موږ خو د الله دپاره لګیا یو دا تاسو څه کوئ او دغه شان نور ګڼ اکابر صحابه دا خبرې شروع کړې چې دا تاسو څه کوئ ولې تختې جهاد میدان کې دغه دوران کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو تاسو ته مو چې یوازې مو خو بیا صحابه را مخکې شو خصوصا په دې موقع د لسو دولسو صحابو چې کم کردار دی کم دغه دی نو هغه ډېر لوی د تحسین اسم صحابه د خراج تحسین خاوندان دي خو په دغه وخت کې سعد ابن ابي وقاص چې کم جنگي جنگ کړی دی او کم د رسول الله مبارک دفاع کړی دا هغه یو ځان له تاریخ دی حضرت قتاده رضی الله تعالی عنہ چې کومه بهادری ښکاره کړې ده
تاسو د الله په ذات یقین کې په حدیث او بخاری شریف کې حدیث دا سترګته بقر ہوتے وا لا دې پرتا ودا سے باندې ماخي او د رسول الله مبارک مخې ته لګیاو او د کافرانو خلاف جنگیده او بیا د ټولو لوچت جهاد چې پکې کړی دی هغه ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ کړی دی دواړه لاسونه شهیدان شوي شل شوي دي په غشي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په خپل ګوتو رامنې کول او په خپل لاسونه رامنې کول دا ټیم بوتي کړی دي او دغه وخت کې سعد ابن ابي وقاص او داغه موقع ده چې د متعلق رسول الله مبارک چې کومه خبره کړې ده نو د قیامت دروازې پورې د دې صحابي شان او د دې صحابي مقام او د دې صحابي مرتبه هغه ته څوک رسیدي نشي چې رسول الله مبارک په غشي د خپل تیرکش نه راغشتل او سعد ابن ابي وقاص ته وی الا غشیولا ارمی یا سعد غشیولا یا سعد فداک ابي و امي اوهو د دوالو جهان مبارک سردار حضرت سعد ابن ابي وقاص ته وی غشیولا ور رسول الله مبارک دې خبره تعلق سوچ کړي پتا دې زما مور او پلا قربان رسول الله مبارک وته وی پتا دې زما مور او پلا قربان د دوی چې دا بهادری او کافران لک پشا شو دغه وخت رسول الله مبارک وی الی عباد الله الی عباد الله اے دا الله بندگانو مال راشه او لومبه نظر چې په صحابو کې لګیدلې دي ناغه د کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنہ پر رسول الله مبارک لګیدلې دي او بیا غد خوش خبره وازره ورکو چې نبی علیہ السلام الحمدلله جم دي او وفات نه دي نو صحابو کې بیا یو جذبه راغلی نو بیا د قشکس خدای پاک واپس په فتح باندې بدل کړ دا خو الله رب العالمین د قلت دا غوش دا غینه پس الله رب العالمین دا آیاتونه راولېګل او دا حقیقت دا دی چې د دې آیاتونو الله ډیر علیم ذات دی خبیر ذات دی راتل ډیر زیات ضروری او صحابو ته دا یو پیغام ورکولو چې تاسو خو د الله رب العالمین د پاره لګیاي رسول الله مبارک په دې قرآن کې په څو ځایونو کې بتاست راشي چې انما انا بشر مثلکم زه تاسو په شان انسان یم جن الله را پیدا کړم ماشوموالو الکوانه وا بیا دریش پیته زن تعالی په ما باندې مرګ راځي او دا انسان دې مرګ به خامخا انسان لراځي نو کو پر رسول الله مبارک مرګ راغی تاسو به دین پرې دي تاسو به اسلام پرې دي نو دا آیاتونه الله رب العالمین دا نازل کړل دا غونډه رکو ماته دا صرف دا یو آیات وی ځکه دې کې خبره ډېرې وي نه دی دا وجه دا یو آیات نور ټول آیاتونه الله رب العالمین په دې موقع باندې نازل کړل منافقین یو مضبوط او یو منظم چالو او غچال څه شو اچال دو چې بعض منافقین خا رسول الله وفات شو مبارک الله ان لباس زونه بسخوانو کی اوس په درو جو سخوان دی خو رسول الله مبارک جب دیو موږ په شوق عبادتونه کول موږ په شوق منځونه کول موږ په شوق جهادونه کول اوس هغه خوان بنی او دا قصلا جلاګانې دي شو خلکو دې دین هغه دغه لرکو اوهو د ابوبکر صدیق کم احسان با امت ایری فوراً منبر تا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خیجی او سوی خطبه وی باقیده پا حدیثو کا خطبه موجود دا او پا خطبه دا پسوی من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات سوک چی دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفاتے ومن کان یعبد اللہ فهو حی لا یموت او سوک چې د الله عبادت کوي په الله مرګ ناراضي وما محمد الا رسول دا آیاتونه شروع کړل دی محمد مگر هغه یو رسول او قد دغه مخکې پیغمبران تیر شوي دي نو فإن مات هغه وفات شي او یا قتل کړي شو وجل شي نو تاسو به دین پرېږدئ دا تقریر ابوبکر صدیق شروع کړو صحابه دغه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ راغی وی قسم دی کو دا آیات زمون دا ایرو او دا ابوبکر صدیق خدای دې د سره خون کې د دغه خطبه سره ټول صحابه بیا لکشان په دغه باندې شو او بیا صحابه ته حضرت ابوبکر صدیق وی تاسو د محمد صلی الله علیه وسلم عبادت کو خدای الله وی دا الله دوی الله باندې خو مرګ نه راځي
دا به تاسو دا وایئ چې نبي علیه السلام وفات شو نو موږ اوس دین پرېږدو موږ به دغه کوو. پاسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم میشن دی کوم میشن یې موږ ته پرېښی دی او دا قرآن یې راته پرېښی دی او احادیث یې راته پرېښي دي د رسول الله مبارک جون اوس په دې کې دی چې راپاسو او دغه میشن د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسو. صحابو ته وی کوي به که نه وی کو د دنیا غرونه موږ له مخې له راشي موږ به د هغې غرونو نه هم ټکراویږو د رسول الله دا مبارک دین دا به د دنیا ګوټ ګوټ ته رسو. نو په دې موقع باندې ابوبکر صدیق دا آیاتونه وي او حضرت عمر رضی الله صحابه وي قسم دې دا آیاتونه داسې ولګېدل چې موږ وی جوړې دا اوس دا دې نازلي. نو دې آیات کې الله رب العالمین دغه وایي چې موږ به عبادت ګورې د الله کو په الله باندې مرګ نه راځي. رسول الله مبارک د الله رسولو راغی پیغام یې موږ ته راوړه او مرګ به په هر چا باندې په هغه باندې موږ به دین پرېږدو چېرته به دین پرېږدو. او څوک چې د رسول الله مبارک په وفات باندې یا د هغه باندې دین پرېږدي دا ناشکري کوي ناشکري. او څوک چې د رسول الله مبارک دا قرآن او دا میشن د قیامت د ورځې پورې چلي دا شکرګزار دي او الله وایي شکرګزارو له به ډېره زر زه بدله ورکړم. دې آیات کې الله دا وایي وما محمد او ندی محمد اله. دلته ماده د اله محمد یو عجیبه دغه دی دا محمد صلی الله د رسول الله مبارک شان ډېر لوی دی مقام یې ډېر لوی دی مرتبه ډېره لویه ده. په ټول قرآن شریف کې الله رب العالمین څلور ځایونو کې د نبي علیه السلام نوم یې راوړی دی خو هغې ډېر د داسې حالاتو د وجې چې هغه وخت کې د رسول الله دا نوم دا ډېر ضروري دی چې راوړي. نور زموږ په قرآن کې رسول الله مبارک ته چې الله د خطاب په دغه ویلی دی نو چاته یا محمد نه دی ویلی بلکې سی ویلي یا ایها المزمل یا ایها المدثر یا ایها النبی یا ایها الرسول. دا صرف په څلور ځایونو کې یو دلته دی دا چونکې په لومبي ځل باندې دلته راغی نو ځکه یې راته وایم. او دویم به انشاءالله تعالی بیا په شپږیشتمه سپاره کې وي په دویشتمه سپاره کې ما کان محمد ابا احد من رجالکم. او دریم نمبر به په شپږیشتمه سپاره کې وي والذي نزل على محمد. او څلورم به په شپږیشتمه سپاره کې وي هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. دا څلور ځایونو کې راغلي د محمد صلی الله علیه وسلم نوم او نور په قرآن کې په یو ځایونو کې د محمد صلی الله علیه وسلم نوم نه دی راغلی په محمد نوم باندې. محمد معنا ستایل شوي تعریف کوونکې تعریف پکېږي د محمد نوم معنا دا ده چې بس دته به مسلسل تعریف کېږي. نو اما محمد ندی محمد صلی الله علیه وسلم اله ندی مگر څه دی الا رسول مگر پیغمبر دی د دین علاوه نور ډیر صفات دي خود ته د رسول دا تخصیص ذکر راغی چې پر رسالت باندې دغه کوي چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم لوی مقام او دغه رسالت دی. قد خالت پتاقیق سره تیر شوي دي من قبله الرسل د ده نه وړاندې ډېر پیغمبرانو هغوی باندې مرګ راغلی دی نو په ده باندې به مرګ راځي. افا اماتا کچری دی وفات شي او قتلا یا وجری شي نو انقلبتما تاسو به واپس شئ علی عقابکم په خپلو ګوتو باندې کفر ته بیا واپس ځئ. ومن ينقلب څوک چې واپس شو علی عقبیه په خپلو ګوتو باندې کفر ته فلن یضر الله شیئا نو هېڅ ضرر به الله ته ونه رسوي الله به څوک دی الله خو جمدي ذات دی. او کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات باندې تاسو دین نورم اوچت کو نورم روان کو ارزیتم اورساو نو دا شکر گزار دی. وسيجزي الله او ډیر زرد چې بدله ورکړي الله تعالی الشاکرین شکر کوونکو تبا الله ډیر زر بدله ورکړي. صدق الله مولانا العظیم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.